السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر دی ډیر غیر حاضر نه پس. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. مخکې آیاتونو نه د ربا بیان شروع و. اصلا د هغې نه مخکې د صدقې بیان وشو چې صدقه او انفاق یو احسان دی د عامو خلکو سره. اوس بیان د سود دی چې دا ظلم دی او د خلکو د مجبورتیا نه غلطه فایده اخیستل دي او بیا د هغې پسې د بیع او شراء او د دین او د هغې د کتابت ذکر دی چې دام یو قسم عدل دی او انسانی معاشره اخیستلو خرڅولو او دغه اشیاو ته ضرورت لري. د دغې وجې نه په شریعت کې د تجارت فضایل هم شته او د هغې شرعي طریقې هم شته. پرونی درس کې د ربا په باره کې مونږ بیان کړی و. ربا یو عظیمه ګناه ده، لوی جرم دی او دا د انسانیت او د معاشرې سره ظلم کول دی، بې انصافي ده او د خلکو د مجبورتیا نه غلطه فایده اخیستل دي. بل طرف ته رب العالمین حکم د دې خبرې کړی چې تاسو احسان وکئ، د نورو مسلمانانو مشکلات یا د هغوی حاجات هغې سره په هغوی کې تعاون وکئ او څوک چې تعاون د بل مسلمان کوي نو رب العالمین د دغه انسان تعاون کوي. بل طرف ته سود دا د صدقې او د احسان ضد دی او سود سراسر ظلم دی. سود د معاشرې خرابوالي دپاره یو لوی سبب دی. بیا سود دوه قسمو، یو ته ربای فضل ویلی شوه او بل ته ربا د نسیې. ربا د فضل دې ته ویلی شي چې ته د یوې نوعي او د یو جنس یو شی چاته ورکي او د هغې دو چند یا څه اضافي مطالبه کړي. بیا برابره خبره ده که یو طرف ته کرا او جید شی وي او بل طرف ته کمزوری شی وي. لکه یو ځل نبی پاک علیه السلام پس صحابو تېرېده، هغوی د کجورو تبادله کوله، اخیستل او خرڅول کول. یو طرف نه یو صحابي کره کجوري، جیدی کجوري او ښې کجوري 1 کیلو وي او د بل طرف نه 2 کیلو وي او دا دواړه بایع او مشتری په دې باندې رضا و. نبی پاک علیه السلام دوی منع کړل چې دا خو عین سود دی
او بیا یې ورته طریقه هم وښودله چې تاسو داسې وکئ چې دا بیع او شرا په پیسو باندې وکئ. ته د دنه دا کرا او جیدی کجوري په څه رقم باندې والا په پیسو باندې والا نو دا به تجارت شي او یو طرف ته به سمن شي او بل طرف ته به مبیعه شي او چې بیا په کم قیمت باندې تاسو رضا کېږي جنس بدل دی زیادت او کمې هېڅ خبره پکې نشته. نو هغوی دقه شان وکړل په درمیان کې پیسې کړي او په پیسو باندې د اشیا خپله کې واخیستل. نو ربای فضل هم حرامه ده چې یو طرف ته 10 کیلو غنم او بل طرف ته 12 کیلو. او په حدیث کې تقریبا د 6 اشیاء ذکر دی چې کله تاسو د دې سودا کوئ په خپل منځ کې نو یدن بیدن بی والفضل ربا او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې کې سونا او چاندي ده دقه شان غنم او وربشي دي کجوري او مالګه ده چې کله مبادله کوئ تبدیلی کوئ نو وزن کې به کمې او زیاتې نه راولئ او چې کله وزن کې کمې زیاتې راواسته نو دا به سود وي. دقه شان یدن بیدن به لاس پلاس به داسې بنی چې زه تا باندې دا کجوري یا غنم خرڅومه 10 کیلو یا 20 کیلو او زه به اوس در کوم او ته به میش یا 10 ورځې پس راکې نو دام سود راځي. نیټه به پکې نه مقررې. یو مثلا بیان کړی وه بعضې فقهاو بیان کړی عام په کورونو کې چې مونږه کم اوړه ختم شي یا غله ختم شي یا کرخ یا بل څه جنس والا شی ختم شي او د خپل ګاونډي نه مونږ راخلو نو په هغې کې بیا نسیه جائز ده ځکه دلته چې کم من راغلی دا اغا د بیع راغلی لا تبیع درهم بدرهمین لا تبیع الذهب بالذهب او التا نیت د قرض حسنی که تاسو خیل کړئ نو یو زنانه بل زنانه ته د دې خبرې تصریح هم کوي چې مونږ کرا اوړه ختم شوي او یو جام یا یو کیلو یا څه خاص یو پیمانه اوړه مونږ ته راکا نو قرض یادی. لہذا په صورت د قرض کې دا معامله جایز ده. که داس یو دکاندار د بل دکاندار سره وکړي یا یو زمیندار د بل زمیندار سره وکړي او مقصد قرض نه بلکې تجارت یا خستل خرڅولی نو بیا به ممنوعي او دا به په سود کې داخلي. دویم قسم د سود هغه نسیه ده. دا په عربو کې مشهور او عام خلق پدې کې مبتلا او نن دور کې هم چې یو انسان د بلنا څه پیسې په قرض باندې والی 10 روپۍ یا 20 روپۍ یا 50 روپۍ د خپل ضرورت مطابق او یو میاشت موده پکې نیټه کې دي لیکن ورکون کې دا قید او شرط ولګي چې میاش پس به ته ماته 2 روپۍ یا 4 روپۍ زیاتې راکې نو دې ته سود ویلی شي. عربو کې هم دغه شان کار روانو چې کله به بیا میاش پوره شوه او هغه موده به پوره شوه او هغه سره به بیا پیسې نه وي نو بیا به د ده نه مطالبه وکړه د مودې د زیاتوالي چې 10 ورځې یا 20 ورځې یا یو میاش موده زیاته کړه نو هغه به ورته موده زیاته کړه او د مودې په عوض کې به د هغه نه د رقم د زیادت مطالبه کوله چې زه به درته یو میاشت نور هم زیاته کړم خو 10 روپۍ به نور هم زیاتې راکړي. هغه به مجبور و د مجبورۍ نه به د ده دا خبره منله نو دا هم په سود کې راځي او سود یو عظیم جرم دی. سود یو لویه ګناه ده او دا اجتماعي ظلم دی. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
وی د سود او یا دروازې دي او د ټولو نه اسانه دروازه اهونه دروازه دا ده نعوذ بالله من ذالک الله دې موږ ټول د دغه سوچ او فکر نه وساتي چې یو انسان د خپل مور سره زنا وکړي چې د دې خبرې تصور هم نه کیږي دا په سوچ او خیال کې هم نه راځي سود د دین هم لویه ګناه ده یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي یو درهم او یو روپۍ په سود سره اخیستلی شوي د دې جرم او ګناه دومره زیاته ده حدیث کې راځي چې 36 کرته یو انسان د خپل مور سره بدکاري وکړي دا دومره لویه ګناه نه ده هغه یو درهم د دې نه لویه ګناه ده بیا چې کله علما فرمایي ستا یوه جامه ده او په جامه دې اخیستې په 10 روپۍ او په 10 روپۍ کې یوه حرامه ده نو ستا عبادت نه قبلیږي او چې د انسان ټول زندگی او ټول کاروبار او ټول رزق د حرامو نه نو د هغه به څه حال وي د قشان یو بل حدیث دی نبی پاک علیه السلام چې کله د معراج په شپه اسمانونو ته ختلی نو هلته ډېر عجیبه حالات کتلي د جهنم څه بعض مناظرې کتلي د جنت مناظرې کتلي مختلفو انبیاو سره په مختلفو اسمانونو کې ملاو شوی اوږد حدیث دی یو کس کتلی چې هغه په یو نهر کې پروت دی او هغه کوشش دا کوي چې هغه د دې نهر نه بهر راووځي چې کله د نهر غاړې ته رانږدې شي نو دلته یو بل کس ولاړ او هغه سره یو غټه ګټی او دومره زور سره دا په دې خوله باندې اولي چې دا سړی بیا د نهر منځ ته ورسیږي نبی پاک علیه السلام د جبریل علیه السلام نه تپوس کړ چې دا څوک دی نو هغه ورته وفرمیل چې دا سودخور دی او تر قیامته پورې به د سره دقه معامله روانه وي نو سود یو عظیم جرم دی یو عظیمه ګناه ده رب العالمین دې مونږ ټول وساتي او رب العالمین دی د سود نه معاشره پاکه کی نن زمونږه بینکونه هم په دې کې مبتلا دي اکثره حصہ د بینکونو دو قسمه کارونه کوي یو قسم دا کوي چې یو انسان ور سره خپل سرمایه کیدي او چې کله کال تیر شي نو بیا څه اضافي پیسې تا ته درکوي دا څه شي په بدلې کې درکوي کل قرض جر نفعه فهو ربا هر هغه قرض چې فایده راکاږي نو هغه به په سود کې داخل وي فقهاو دومره لیکلي چې کله تا په چا باندې قرض وي او قرضدار چې تا په چا قرض دی هغه سره گاډی دی او ته لاره کې روان وي او هغه ته په گاډي کې کېنولي نو تا دا د خپل قرض فایده واخیستله امام صاحب باره کې راځي وی هغه به د قرضدار چا باندې به قرض و د هغه د دیوال سوري ته هم نه کېناسته وی دام په فایدې کې رانشي لہذا چې په چا د قرض دی د هغه نه تحفه قبلول د هغه نه امداد او تعاون اخیستل د هغه نه خدمت اخیستل دا ټول د سود لاندې داخل دي د دې نه اجتناب کول پکار دي دویمه طریقه د عام بینکونو دا ده چې تا ته څه رقم درکړي کارخانهدار ته دکاندار ته 10 لکه او 20 لکه ورکړي بیا چې کله کال تیر شي نو بیا ستانه د سود مطالبه کوي چې 10 لکه روپۍ به واپس کړي او دومره فیصدي بس زیات هم واپس کړي نو دام سود دی نو د دې نه اجتناب کول پکار دی او سود دومره عظیم جرم دی یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي چې لعنت کړی دی رب العالمین په خوړونکي د سود دقه شان چې په چا باندې خوري دقه شان وکاتبه هغه کاتابت چې کوي لیکل چې کوي منشي چې کم لیکل کوي د دغه دواړو په منځ کې او ورسره هغه گواهان چې د دې په منځ کې گواه جوړیږي او ورسره حدیث کې راځي نبی پاک علیه السلام فرمایي چې دا ټول په جرم کې برابر دي که کاتب دی که گواه دی که خوړونکی دی او که ببل باندې خوړونکی دی
لہذا چې کله یو یقیني سودخوري او د هغه بل څه د تجارت یا د بل کاروبار د طرف نه څه فایده نه راځي او کاروبار صرف او فقط د سود دی، لہذا د هغه صدقه خوړل ناجایز دي. فقها دومره فرمایي چې د هغه نه به د جماعت یا مدرسې په چانده کې تعاون هم نه طلب کې، د هغه د پیسو نه به داسې ځان ساتي لکه څرنګه د خنزیر یا د شرابو نه موږ ځان ساتو، ځکه هغه یو ظالم دی. رب مونږ ته حکم کړی چې احسان کوئ او هغه د خلکو د مجبورتیا نه غلطه فایده اخلي. د دې احساس مونږ ته نه کیږي، لیکن احساس تپوس د هغه چا نه وکړه چې هغه ته بیمار پروت دی، هغه ته په کور کې رزق نشته، د هغه پیزار یا د هغه جامه نشته او هغه ضرورتمند شو، چا نه د قرض مطالبه کوي او هغه ترې نه الټا د نفع مطالبه کوي، نو دا ډېر انسان ته درد او د دوک او د زړه د چودون خبره ده. نو رب العالمین دی مونږ د محتاجۍ نه وساتي او رب العالمین دی مونږ د سودخورۍ نه وساتي، او کم انسانان چې په سود کې مبتلا دي رب العالمین دی هغوی ته هدایت ور نصیب کی. بے علماء فقها فرمایي چې د سود بے برکتی او د سود بدی په دنیا کې هم دغه انسان ته نقصان وررسي. یو بدی د سود دا ده چې عاقبت د به فقر وي، اخیره کې به دا په محتاجۍ سره وي، اخیره کې به دا فقیر وي. لکه نن په دې آیات کریمه کې راځي چې یمحق الله الربا، الله بې برکته کوي، الله ختمی، الله محو کوي د سود خور مال. دویم بعضې فقها لیکي چې د سودخور عدالت په دې سره ختمیږي، دې ته ته بیا عادل نشي ویلی، لکه په شریعت کې د عادل گواه ضرورت دی، نو کم از کم سودخور عادل گواه نه دی، او د امانت هم ختمیږي. د ته په معاشره کې څوک امانتدار سړی نه وي، خلق ورته سپک ګوري، او د ګناه د وجنا چې دا سود په خپل یو ګناه ده د زړه سختیږي او په معاشري کې یو ذلیله سړی جوړیږي، او په معاشري کې عام خلک هم د دنه نفرت کوي، عام خلق ورته په بده سترګه ګوري، نو دای د دنیا نقصان دی. او دریم بعض علما دا لیکي چې کله یو انسان د چا نه سود مطالبه کوي، نو هغه خو د فقر او محتاجۍ د وجې نه په خوله څه نه وایي، لیکن په زړه کې پې لعنت کوي، په زړه کې ورته خیرې کوي، او کومه خیره چې د زړه نه راوځي نو رب العالمین هغه قبلی، نو خامخا به دا سودخور په دې سره ذلیله کیږي. او څلورمه خبره بعض علماو دا لیکلي چې په دې سودخورۍ سره چې خلکو ته پیسې ورکوي او د هغې منافع د علي، په دې سره د مالداري مشهوریږي، خلکو کې دا مالدار سړی ښکاره کیږي، نو رب العالمین په د باندې ظالمان، ډاکوان او غله مسلط کوي، د ته نقصان رسي، د بچو ته نقصان رسي، د اهل او کاروبار او د کور ارث ته نقصان رسي، او دا د غلو نه محفوظ کیږي نه. او د آخرت نقصانات بعض علماء لیکلي دي. یو نقصان دا دی چې د عبادت نه قبلیږي، لکه امام قرطبي یو قول راخستی دی د عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چې د سودخور سړي حج نه قبلیږي، د سودخور سړي صدقه نه قبلیږي، د عبادت نه قبلیږي، نو دا څومره غټه نقصان خبره ده چې حج وکړي، بدن هم استعمال کی، وقت هم استعمال کی، پیسہ هم استعمال کی او ثواب ملاو نشي، جهادو کی جهاد ثواب ملاو نشي، نور صدقاتو کی عباداتو کی ملاو نشي، دا څومره د نقصان خبره ده. دویمه نقصان بعض علماء دا لیکلی چې د مرګ سره خو به د مال، د دولت، د کارخانې او روزګار پاتې شي، د دنه هغه به بل پسې منتقل شي وراثت په بنا باندې، لیکن د هغې چې کومه ګناه او بوج دی هغه به د په سر باندې، فایده به ترېنه بل علي،
مزې به پې بل کوي، جواب ده بدایي، رب ته به جواب دا ورکړي. دا څومره عظیم نقصان دی. ډېرې پیسې دې په سود باندې جمع کړي او سبا ترې نه مړ شوي، رب العالمین ته به جواب ته ورکړي چې څوک یې خوري هغه ته حلال دي، هغه ته میراث شو، او میراث چې کله ملکیت بدل شو بل ته لاړې، بس خبره ختمه شوه، سزا به تا ته میلاویږي او مزې به پې ستا بچي کوي. او دقه شان یو حدیث کې راځي چې مالدار جنتیان، مالدار خلق به جنت ته داخليږي دغه فقراونه 1500 کاله پس، لیکن دا هغه مالدار دي کم چې حلال رزق والا دي، حلال مال والا دي. نو چې یو انسان مالدار دی او په حلال مال باندې مالدار دی، دا 1500 کال وروسته د نورو فقراونه جنت ته ځي. نو دا هغه چا به څه حال وي چې هغه مالدار هم دی او مال هم حرام دی. ډېره د سوچ خبره ده، ډېره زیاته د فکر خبره ده. او دقه شان څوک چې صدقه ورکوي، رب العالمین هغه ته اجرونه ورکوي. رب العالمین د هغه د مال حفاظت کوي. او یو روایت کې راځي چې هر سحر 2 فرشتې را کوزیږي، یو فرشته پکې خصوصي دا کس د پاره دعا کوي کوم بنده چې صدقه ډیره ورکوي، او بل چې انسان بل ته صدقه ورکي نو هغه به ضرورتمند وي او ضرورتمند به ورته د زړه نه دعا غواړي، په خلاف د سودخور چې هغه ورته د زړه نه بددعایي او خیرې کولي او دا ورته دعاګانې غواړي. دا څومره د فایدې خبره ده. او چې کله انسان مالدار وي او صدقې ورکوي، نو رب العالمین په معاشرې کې د ډاکوانو، د غلو او دقه شان د نورو ظالمانو دا محفوظ ساتي، د ډاکوانو توجه دته نه وروړي، او بیا په آخرت کې د لوی اجر دی، لوی اجرونه به رب العالمین ورکی. یو حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک په اخلاص سره یوه کجوره په صدقه کې ورکی، رب العالمین د دغه یوې کجورې تربیت کوي تر دې چې د احد د غر عمره ثواب او اجر به ته میلاو شي. او یو بل روایت کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې رب العالمین د بنده صدقه داسې زیاتوي لکه په تاسو کې چې د اس وغیره څه بچی وشي او د هغې تاسو تربیت کوئ او هغه غټیږي چې غاټ تی جوړ شي. دقه شان رب العالمین د بنده د صدقې تربیت کوي او په آخره کې به لوی اجر ورکوي. یو بل حدیث کې راځي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام قسم کوي، وایي زه قسم کوم په 3 شیزونو باندې چې کوم بنده عفا کوي، یو انسان سره ظلم وشو د معافي وکړه، په دې معاف کولو دا ذلیله کیږي نه. او دقه شان دویم هغه کس چې تواضع کوي او خالص د الله د رضا دپاره کوي، عاجزي کوي، نو رب العالمین به ضرور دا اوچتوي، دته به عزت ورکوي. او دریمه خبره دا کړي چې کوم انسان صدقه ورکوي په اخلاص سره ورکوي، رب العالمین به د دې بنده مال زیاتوي. نبی پاک قسم خوري په دغه 3 مسلو کې، په دغه 3 اشیاو باندې. یو خبره پکې د صدقې ده، څوک چې صدقه ورکوي رب العالمین به د مال زیاتوي او د تبا د اجر په ډبل ملاویږي، او په صدقې سره مال کمیږي نه. یمحق الله الربا ويربي الصدقات، یمحق الله الربا ختمی الله رب العزت، محق ویلې شي ختمولو ته، او بعض علما وی چې بے برکتې ته ویلې شي، برکت تینا رب العالمین الوزی او برکت تینا رب العالمین ختمی. یمحق الله الربا ختمی الله رب العزت ربا مال د سود، ويربي الصدقات او برکت اچي زیادت اچي رب العالمین په مال د صدقو کې. والله دا الله رب العزت لا يحب من نکي محبت نساتی کل کفار هر لوی کافر سرا. کفار او اسیم دوارا د مبالغه صیغه دي. نو کافر هغه بنده ته وی چې هغه سود حلال غني او د سود د حرمت عقیده نساتی
چې هغې ته به مخکې آیات کریمه کې اشاره وشوه انما البیع مثل الربا چې دته بیع او سود یو شان ښکاري حالانکه احل الله البيع وحرم الربا چې کله حرام ته حلال وي نو په دې باندې دا بنده کافر کیږي او دویمه توجیه په دې کې دا ده چې کفار په معنا د ناشکرۍ سره ده په هغه وخت کې چې انسان سود ته خو حلال نه وي حرام ورته وي لیکن بیا کوي نو رب العالمین فرمایي چې دا ډېر زیات ناشکره دی ډېر د مباله بار ناشکره دی رب العالمین د مال ورکه اهل ورکه ښه صحت ورکه بیا هم دا په دې ټولو اشیاو کې ناشکري کوي اسیم او غټ ګناهګار دی لوی عظیم ګناه ده په مبالغې سره بار ګناه کوي یو انسان دی ګناه وکړه او توبه یې نه وویستله نو رب العالمین به دته عفو وکړي او بل طرف ته سودخور چې کم دی اخو مال ورکړی د میاشت په نیټې او میاشته پورې به دته دا ګناه همدغه شان جاري وي که الله مکه دا په دې حالت کې مړ شو نو عظیم جرم او عظیمي ګناه سره مړ شو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه اوس په دې منځ کې رب العالمین ترغیب ورکوي هغې کسانو ته کم کسان چې صدقې ورکوي دغه شان منځ قایموي او حکم دی د بنده ته چې زکات ورکوه صدقه ورکوه د خلکو نه په سود باندې مال مطلب کوه بلکې محتاجو او فقراو یتیمانو او کندو سره صدقې ورکوه د هغوی احتیاج پوره کوه د هغوی محتاجي ختموه د دې اجر د رب نه غواړه د بنده نه د دې اجر مه غواړه ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک واقاموا الصلاه او پابندي کوي په لمانځه واتوا الزکات ورکوي زکات لهم دوی د پاره اجرهم اجر دوی بوي عند ربهم په دربار د رب دوی کې څوک چې ایمان لري نو هغه به سود نه کوي د آیات کریمه رب العالمین په داسې مقام کې راوړه چې د دینه مخکې او وروستو بیا د سود بیان دی د سود د قباحت ذکر دی رب العالمین په دې کې اشاره کوي د خبرې ته چې یا انسانه ګوره مخکې تا ته صدقې بیان وشو د صدقې انجام څومره خو هغې سره ستا مال کې برکت راته ستا مال زیاتېده تا ته رب العالمین اجر درکاوه ستا آخرت په هغې سره ښه کېده دویم طرف ته سود دی په سود سره ستا مال کمیږي ته په هغې سره ذلیله کېږي ستا آخرت خرابېږي ولې ځان په خپله تباه کې ولې په خپله د خپل ځان نقصان کې راشه ایمان راوړه او کامل مؤمن شه او څومره کارونه چې د ګناه دي دا ټول پرېږده ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او اعمال نیک کوي نیک عملونه کوي واقاموا الصلاه او پابندي کوي په لمانځه واتوا الزکات او ورکوي زکات لهم دوی د پاره اجرهم اجر د دوی بوي عند ربهم پنځ د رب دوی ولا خوف عليهم نبس يروي په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن وي بس ته بیا ګورئ يمحق الله الربا ختمی الله رب العزت ربا مال د سود و يربي الصدقات او زیتی او برکت پکې اچي مال د صدقو کې والله دا الله رب العزت لا يحب من نکي محبت نساتی کل کفار د هر غټ کافر سرا د هر غټ ناشکر سرا اسیم او غټ ګناهګار سرا ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي او عملوا الصالحات او نیک عملونه کړي واقاموا الصلاه او پابندي کوي د لمانځه او اتوا الزکات او ورکوي زکات لهم دوی د پاره به اجرهم اجر دوی وي عند ربهم پنځ د رب دوی ولا خوف عليهم نبت يروي په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب العالمين
په دې تکه توره تیاره کې او په دې باران کې د ملګري راغلي درس قرآن کې شرکت وکړه. الٰه العالمین د دوی شرعي حاجتونه پوره کړي. رب العالمین د دوی د زړه ارمانونه پوره کړي. رب العالمین که ملګری داسې وي چې زړه کې څه شرعي حاجات وي، نکاح نه شي وي یا څه بل څه ضرورت وي، رب العالمین د ټولو ملګرو حاجتونه پوره کړي. دغه ملګري دي د علم په طلب پسې راوتي دي، الٰه العالمین علم نافع ورته نصیب کړي. رب العالمین داسې علم ورته نصیب کړي چې د دنیا او د آخرت نفع ورکړي دی بنده ته. رب العالمین داسې علم ورته نصیب کړي چې دنیا او آخرت کې پیدا بنده خوشحاله شي. رب العالمین د په عمر کې برکت واچي، د په علم کې برکت واچي. الٰه العالمین د په ټول خاندان کې برکت واچي. الٰه العالمین د ټول خاندان دینداره کړي. رب العالمین دوی ټول مشران او کشران ټول دینداره کړي. رب العالمین دنیا او د آخرت خیرونه ورته نصیب کړي. رب العالمین موږ ډېر زیات ګناهګار یو، زموږ ټول ګناهونه موږ ته وبخي. رب العالمین موږ ډېر زیات کمزور یو، رب العالمین موږ ته د ګناهونو اجتناب را نصیب کړي. رب العالمین موږ ډېر زیات ضعفا یو، الٰه العالمین موږ ته د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. رب العالمین د قرآن کې څه احکامات موږ وویلي، د سود بیان وشو، الٰه العالمین موږ د سودخورۍ نه وساتي. رب العالمین موږ د سودخورۍ نه وساتي. الٰه العالمین په دې ټولو آیاتونو باندې څه آیاتونه موږ لوستي دي، سبا آینده لولو، توفیق د عمل راته نصیب کړي. یا الله عمل کول راته آسان کړي. په دنیا کې رب العالمین ایمان عظیمه سرمایه ده، تر مرګه پورې په دغه ایمان باندې موږ قایم او دائم وساتي. رب العالمین خاتمه زموږ په ایمان کې. رب العالمین که ملګري بیمار وي یا کور کې بیماری وي، مشران بیماران وي، کشران بیماران وي، زنانه بیماری وي، الٰه العالمین ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي، د نیکو اعمالو دپاره او د خپلو خپلوانو د خوشحالۍ دپاره. رب العالمین شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي، د نیکو اعمالو دپاره او د خپلو خپلوانو د خوشحالۍ دپاره. الٰه العالمین چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زموږ په زبان راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. استغفر الله ربی من کل ذنب.